قدرمنو لیدونکو راځئ چې زموږ بل همکار دلته هم باغواني کوي او هم چای دموي او د دې ترڅنګ د ژوندون په برخه کې ډیر کار کوي. زموږ ګلالی همکار خان محمد چې د تمثیل په برخه کې هم د خندا شیبې په خپرونه کې ښکلی تمثیل کوي. د ځینو خلکو خبره ګلانو ته اوبه ورکوي. راځئ چې ورسو دی هم وګورو او ده سره به خبرې وکړو. دی وایي ما 10 کاله خارج کې تېر کړي او عمر یې 25 کاله ده. نو وګورو چې څه کوي. راځئ ورسره وغږېږو. قدرمنو لیدونکو خان محمد تاسو د خندا شیبې خپرونه کې او همدارنګه دلته په باغوانۍ کې به مې لیدلی او خندا شیبو کې مې لیدلی ده. راځئ چې ده سره هم خبرې وکړو. خانه ستړی مه شې، اختر مبارک داخل یا جان غاجان لږ داسې وړاندې راسه. ښه خو یې؟ شکر. صحت دې ښه دی انشاءالله؟ انشاءالله ښه یې. الله دې خوشحاله راښه ده چې ښې. خانه څو کلن یې؟ یار باران خطا نو شپږ 10 شاوخوا به یم. مخکې ما ویل ما خان 10 کلن ده 25 کاله هغه خپله ما د 25 کلن ده 10 کاله هغې کې تېر کړي خارج کې تېر کړي. خارج کې هم تېر کړي دي. څو کاله؟ 25 کاله. 25 کاله کوم هېواد کې؟ پاکستان کې. پاکستان کوم ځای کې؟ کوم ځای کې پاکستان؟ علیپور کې. علیپور خو زموږ خپله خاوره ده که روم سره معلوم کوزه پښتونخوا ده. خو بیا پیدا شوی یم هلته یم. وخت مې تېر کړ چې کله کرزی کېناسته خپل وطن ته راغلم. ښه 25 کاله دلته تېر کړي. 25 کاله مې تېر کړي. او خپله 20 کلن یې؟ نه شپږ 10 کاله. الله دې خوشحاله لره خانه خان. تاسو د ده څېره لیدلې په خندا شیبې کې د پهلوان له لاسه همیشه نه یې وهل خوري که بس کار یې نه بس دی ډبول کېږي. دا ولې؟ بس نو خپرونه ده نو موږ وایو چې ښې ډک کړو. موږ د دوستانو د خپلوانو وګورو پوهېږي د هېوادوال خوشحاله شي. هېوادوال خوشحاله شي. دغه خپلو همکارانو کې که نه ډېر څوک در باندې ګران دي. دلته همکاران هغه اشاره کوي دغه مصطفی اشاره کوي پوه شي وایي کوم بله پوښتنه لري پوښتنه درنه کوم. د هغوی کومه پوښتنه چې هغه هم درنه پوښتمه پهلوان در باندې ګران ده که مسکین در باندې ګران ده که صادق در باندې ګران ده؟ یاره په ما خو د څه چې کارکوونکي ترمنځ کې ژوندون ترمنځ کې په ما خو ټول ګران دي. خو په دې دا صادق لږ ډېر درته ګران ده. ډېر راته ګران ده. ورپسې لطیفي پوه شي همداسې بس ټول ګران دي راته. نو استاد زه کوم کوم نومونه واخلم؟ زه در باندې ګران یم. ولې نه اول خو ته موږ مشر ډایرکټر یې پوه شي. موږ ډایرکټر ته خو تا به نه یادوم. ته خو یاد نه کړې ولا ته زه سره یم. ته خو سره یې. د صادق یوه جالبه خاطره راته ووایه. جالب څنګه خاطره راته؟ د صادق یوه ترخه خاطره چې کومه ډېر عذاب در کړی تکلیف کړی هر ورځ ځوري که نه؟ بس هغه څه ورته وایي دا لکه داسې مثلا کله ډېر ځورولی ډېر خفه کړی زورولی خو نه پوه شو. دغه نور چې ده که نه دغه ستوني کې لږ درد راغلی او خرابه تخت کې پروت ده بس لګیا یم زه دا ګلانو به کوم. خدای نشته دا قرار ناست ده بس. او که چېرې موقع په لاس درشي که نه زور دې پرې بر شي څه پکې چې همدا اوس ورسي؟ بس بېلچه د لاس ورکوم نشته ګلان سو وکړه. یوه ټوټه تمثیل دي چیرې چې د غم تمثیل یا د خوشحالۍ تمثیل ژړا یو بل څه شی تمثیل چې ښه تمثیل یې کولی سې؟ وایي هغه وایي دغه لطیفي وایي دا ډېر ښه ژړا کوي د تمثیل رښتیا وایي؟ لکه ولاک اختر ورځ ته موږ باندې ژړا کوي. ته باندې ژړا کوي خو تمثیل نه تمثیل خوشحالي وکړو پوه شي. اختر ورځ ده زه نن راغلم ما دا ګلان اوبه دا ګلان دا درې ورځې شي ما چې بندي اخیستې ما اوبه ورته ورکوم. ښه ډېر ښه. نو زه تمثیل وکړه غلکان به چې تمثیل ونه کړي وایي نه کړي خوند نه کړي صادق هم هلته ولاړ اشاره کوي څه وایي؟ لکه چې شي تفصیل وکړه ته ما ته دا نه ووایه چې زه بس داسې ښه دوی د نوم تا تمثیل دوی ته د ژړا تمثیل خوند وکړي ته په ژړا کې خندا دوی ته ورځي دا ولې وایي هغه څه رقم خلک وایي په هغې کې دغه زه ژاړم وایي ته مې خولې پورې خاندې زه ژاړم که څه رقم یو شی وایي که نه وایي زه د مړی ژاړم ته مې خولې پورې خاندې. والله د اختر ورځ نو د ګلانو کې مصروف لمر وهلي یاست ولا کې چې په یاد یې رسول ته لږ ژړا ورته وکړه ځه څه رقم ژړا کله وروسته لږ وژړا ورته بس نو ځکه ګوره دوی خو ګوره دا په تمثیل کې لیدونکو ما تر اوسه پورې یعنې خان د خندا شیبې خپرونې ډایرکټر او لیکونکی زه یم خو داسې تمثیل هلته ما نه و لیدلی. دا تمثیل د ما نه پټ کړی ولې دې پټ کړی و؟ بس دا خو کله کله په کار راځي که نه چې کوم ځای کې په کار راځي خو درته دا کار زه کولی شم. دا کار کولی شې؟ کله داسې کار کله چاته مکر دې کړی کور کې ښځې ته که نه؟ یاره درو ورته پرې راځي چې پیسې نه تاسو سره ښه جیب ډکي. یاره ښځې ته خو نه ده کړی خو پلار او مور ته هم کړی. لکه مثلا په کومه کې ورته کړی؟ بس چې کوم ټیم جیب خالي کړي انډیوالان ته په چکر وځو
یا یو څه بل مشکل کې جب کې جب خالی بس یو بهانه ورته وګو پوه شي مور دغسې کار ده او پیسې راکړه بیا هغه داسې بکس ته لاس کړي بس ما خلاص کړي زه له وځه نو مجبوریت په مور نازولی زه یم که مشر زه یم او په مور ګران یم رښتیا خبرې په پلار دونه نه یم خو په مور ډېر ګران یم مور ګرانې که په مور خو هر څو ګران مور پلار خو وای پدرم تاج سرم مادر که سلطان غم هاست که چی دغسې یو چی شی وایي نو مور و پلار ته باید احترام وشي د ټولو هغو دوستانو چې مور او پلار ژوندي دي قدر یې وکړي او زموږ د طرفه اختر مبارکي ورته وایي یوه خبره بله دا راته وکړه چې ځانګړې اختر مبارکي چا ته ورکوي ځانګړې خاصه توګه یو کس چې ستا ډېر کلک ملګری یي که نه او ډېر وخت یې نه لیدلی او ته ورته چې اختر دې مبارک شه خارج چې که نه داخل کې چې هر چېرته یي هر چېرته چې ما خو بس اول خو د خارجان ته ما د اختر مبارکي ورکړه کومو خارجان د افغاني خارجان افغاني خارج کې چې دي نه نه افغانستاني دي افغانستاني چې دي که په خارج کې چې دي هغو ته ما د اختر مبارکي ورسېږي ورته پوه شوې حاجیانو ته عربستان کې اختر مبارکي نه ورکوي ولې نه خو دا خو ته هم نه پرېږدې که نه حاجیانو ته د اختر مبارکي زموږ داخل کې هسته مسلمانان ورونه چې دي که نه دوی ته د اختر مبارکي ټولو مسلمانانو ته ټول مسلمانانو ته مسلمانانو ته نه ورکوي بازابول که که نه نه پرېږدې داخل تلویزیون کې چې ولاړ که نه ټول کارانو ته د اختر مبارکي موږ بلکل بس تا ته هم مبارکي او رښتیا به وایې دروغ به نه وایې کور کې مېرمن در باندې ګرانه ده لکه ډېره والا اوس که چې وایو که کامره هم بس ویې وایه نو دغه موقع ده او ما خو خپل تره لور کړې ده زه خو ته خوشحاله یم پوه شې که هغه خوشحاله که خوشحاله نه پوه شې کور کې پرېښه زه ترې راوتی یم او رښتیا به وایې مور در باندې ګرانه ده که ښځه مور اصل خو مور یم بیا اولاد در باندې ګران ده که ښځه بیا د ښځې نه اولاد را باندې ګران دی وګوره لیدونکو دغه ښځه چې دا د بل چا لور ده ځکه نه ده پرې ګرانه که دا خپل اولاد یې خپل لور یې څنګه به پرې ګرانه دا مې د کاکا لور ده ما خپل تره لور کړې ده ځکه در باندې ګرانه خو ګران په دې ده که چې زه کور ځم هغه لور راته بچنده ومې ګوري بس راپسې جاړي راشي او ښځه راپسې نه جاړي نه راځي بس الله دې تا خوشحاله لري خان محمده ورځو نور همکاران ته چې نور همکاران هم راته انتظار دي تا ته د خوشحالۍ ډک اختر غواړو خوشحاله اوسېږي مننه لیدونکو راځئ را سره پاتې شئ